زه په تا زغملی نشم د چا سترګې زه په تا زغملی نشم د چا سترګې زه په دې هکله ډېر شوم یمه جانانه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه که مې غواړې او که نه غواړې نیازکه دا مې واوره ستا په نوم یمه جانانه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونې کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی نه د هغوی د ژوند یو څو پوښتنې پوښتو او هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې نن راغلي یو ملکنډ ته او ملکنډ کې مو نن ناستې جوړ کړی دی نیازک خان لالا سره. دې نه به د څو خوند او رنګ شعرونه هم اورو، یو څو پوښتنې به هم کوو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونې کې نیازک لالا سلامونه احترامات قبول کړه. ډیره مننه دلکش صاحب، ستاسو د کیمرامین ملګري، د منصور ملګري، ډیره مننه. کور مو ودان، ژوند څنګه روان دی؟ ډیر ښکلی، ډیر مزیدار. صحیح. دا راته ووایئ چې ډېر زیات مینوال لرئ. زه خو به تاسو نه دا تپوس نه کوم ځکه چې تاسو خپله مې یو پروګرام چلوئ، خو دا درنه لازمي تپوس کوم چې د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د څومره وخت نه کړی دی؟ یاره دا خو زه ماشوم وم، د سکول کې چې کله وم نو دغه د پښتو دغه رسالې به مې لوستې، بیا ورو ورو ژوند تېرېدو، بیا چې کله په 2000 کې 98 کې 99 کې یا موږ په 9 کې وو نو بیا زموږ استاد و خستماب تورات صاحب، هغه به خپله شاعر و، هغه به زموږ دا ملګري راټولول او بل زموږ سره به د پښتو پیریډ هم و. نو دغه ماته ګوډه شاعري به هم کوله، خو نه په ردیف پوهېدو نه په قافیې پوهېدو. باقاعده آغاز هم بیا دغه د 2000 نه کړی دی. صحیح. نیازک لالا، د سوشل میډیا اولنی آغاز د اولنی د مرکو شروعات تاسو کړی دی، په کوم خیال هم کړی دی او ستاسو داسې خیال و چې د مرکو والا د سوشل میډیا ملګري به دومره زیاتېږي؟ نو دغه خیال خو زما خپل سوچ او خپل فکر او د خدای خدمتګارانو یوه لاره وه چې دغه ما غوره کړله او دغه ما خپله کړله. زموږ اکثر ملګري چې ژوندي وي هغه درناوي نه وربخو، چې کله وفات شي نو بیا هغه ته مونږ درناوي وربخو او د هغه د قبر خاورې سکو او د هغه په تصویر پسې لی پلی ګرځو او د هغې غټ ثبوت زموږ صاحب شاه صابر و چې د هغه په تصویر پسې هم مونږ لی پلی ګرځېدلي. بل دا یو ښه سوچ و، لکه یو خبره پاتې شي، یو ښه شعر تخلیق کړي یو شاعر ملګری، نو دغه که په کتاب کې پاتې شي او نور خلکو ته ونرسي، د دې نه خلک به زده کړې څنګه کوي، د دې نه به استفاده څنګه کوي. د سوشل میډیا دا ډېره ښکلې لار وه چې دا مونږ خپله کړله، ځکه چې په ټي وي باندې هغه خلک پاتې دي چې د چا مخ ملازې سې وایي او د چا سره راشه درشه سې وایي، څوک ډالۍ ټپالۍ وړي. نو په دې حواله باندې د اجمل منصور څه هایکو هم وه، خو هغه رانه د حافظې نه وځي، نو بیا دغه هم کېدی شي. نو هغه خبرې دغې چې کم د سوشل میډیا راغله، فیسبوک رسنۍ راغللې، نو دغه خبره یې ختمه کړله. هغه خلک په چا کې چې ټیلنټ و، چا شعر ښه لیکلی شو، یو سوچ و، یو فکر و، نو دغه مونږ په اسانه باندې د ملګرو نه ریکارډ کولی شو او بیا هم خپرولی شو، خو د خدای خدمتګارانو لار وه. صحیح. مننه کوم نیازک صاحب. زموږ د پیرزونې مینوال دې وخت کې ستاسو ته غوږ دي سترګې په لارې د څه به راسره شریکوئ؟ نو زما خو ما تاسو ته دلکش صاحب مخکې وویل چې زما سره خو باید ما د ښه شعر انتخاب کړی دی. زه عموما کتابونه به لولم، خپل شعر به مې لږ لیکلي، خپل شعر به مې کم ویلي، خو د ملګرو شعرونه به مې ډېر ویلي. په تېره صابر صاحب بیا د نورو ملګرو دغې ته مې هم نه دي کتلي چې یاره مخ ملازم نه چې کم وفات شوي دي، خو چې چا ښه شعر تخلیق کړی دی. نو موږ عموما کوشش کړی دی چې دا دغې خپلو ملګرو ته او د سوشل میډیا په لار باندې ورسو، ځکه چې که یو سړی په کینیډا کې ژوند کوي یا په دوبۍ کې ژوند کوي، سعودي عرب کې ژوند کوي، زموږ پښتانه خو د رزق په تکل کې په مختلفو هیوادونو لکه د غنمو دانو سم تتر بتر شوي دي، ویشلي شوي دي که نه. نو زموږ لویه بدبختي دغه هم د خدای دی وکړي چې زموږ دغه پښتانه راشي، زموږ په وطن کې امن راشي، رزق ډېر شي، چې دغه خلک راشي. نو دغې خلکو د په اسانتیا باندې موږ هغه پیغام هغه شعر رسولی شو. خبره په بل طرف باندې لاړه، خو خبره دغې له بیا راځم چې شعرونه خو زموږ سره دغه زاړه شعرونه دي. او تاسو وایئ چې خیر دې زاړه دي وي، خو ووایئ راته. نو زه به ووایم چې دي خواږه په ملکنډ کې، پښتانه په ملکنډ کې، دي خواږه په ملکنډ کې، پښتانه په ملکنډ کې، ستاسو کلي کې اختر و وروجه په ملکنډ کې، ستاسو کلي کې اختر و وروجه په ملکنډ کې، ما د ښار کوڅې پرک کړې هغه په ملکنډ کې، ما وې کلکه غاړه را کتاوې نه په ملکنډ کې، ما وې کلکه غاړه را کتاوې نه په ملکنډ کې، زه بوډا شوم هیر مې نه شو ستا کاته په ملکنډ کې. زما هم شته دی نیازکه یارانه په ملکنډ کې، زما هم شته دی نیازکه یارانه په ملکنډ کې. او زوړ غزل دی چې زه په څه پوهېږم ماله څه راځي. دوه شعر دی ووخه، زه په څه پوهېږم ماله څه راځي، ستا په شان بانې خو ماله نه راځي، تاله چې درځمه بانې جوړې کړم
ستا نه چې راځم بانه نه راځي. څنګه چې یم ستا صیبه داسې شه زما صیبه څنګه چې یم ستا صیبه داسې شه زما صیبه لږې خوره خو تلې خوره دا مې بابا صیبه خپل کړي په ما راړئ راشه د کاکا صیبه خدای که وایي څه غواړې غواړم به د تا صیبه خدای که وایي څه غواړې غواړم به د تا صیبه بس ته نیازک خان شه ته پاتې د دنیا صیبه. ډېر ښکلی دی. نیازک صیب څنګه چې تاسو هلې ځلې کوئ شاعرانو ادیبانو پسې ګرځئ دغه شان زموږ د دې پیج مشر چې کوم دی د چینل مشر چې کوم دی پیرزونې کوم ایاز فضل داودزی دا ګرځي هلې ځلې کوي په دغه هکله مو څه خیال دی دغې قدم ته یا دغه زیار ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه سوچ دی ښه فکر دی خو چې د مخ ملازې نه سړی لرې وساتي ځکه چې هر چا نه پروګرام کوي نو دا عموما زما دغه پیغام وي چې هغه ملګري سړی واوري چې د په شعر کې کم پیغام پروت دی په دې لاره کې سړي ته سختې هم پیښیږي لکه پروګرام شروع شي دغه پروګرامونه بیا په ځای باندې وردېږي ولې وردېږي په دې باندې په خلکو نیوکې هم کېږي خو په دغه ځای باندې به سړی وردېږي نه زیبه نو داودزي صاحب ته خواست کوم چې هر چا نه پروګرام کوي نو په دغه کې مخ ملازمه کوي معیار ته وګورئ چې زموږ د پښتنو راتلونکي سبا روښانه کړي نو هغه شعر ریکارډ کړي. صحیح. نیازک صاحب په اخر کې زموږ د پیرزونې مینوالو له میسج یا پیغام ورکړي بیا به نه اجازت غواړو. بس چې کوم ځای پښتانه دي هغه د ښاد آباد وي او پښتانه په پښتنو راټول دي د یو بل سره سمې ډېرې مینې وکړي هسې د دکاوي هغه مینې نه دي کول پکار چې څه په زړه هغه په خولۍ دغه به مونږ یو بل ته نږدې کوي او په یو بل پسې په شیشه خبرې مه کوئ یو بل د یو بل سره نږدې کړئ یو بل بلا مینې ورکړئ ځکه چې نن یو سبا به نه یو. عزیز مانیرواله شعر دی که نه چې داسې غاړه غټې ښیو نن به یو سبا به نه یو ملامته چاته نه شو لویه خدایه پښتانه یو. صحیح. نیازک صاحب وخت مو راکړو ناستې مو راسره وکړو ډېره مننه کوو ستاسو. کور د ستاسو ودان وي چې ما غریب ته مو دومره نظر وکړو موږ ته د دې جوګه وګڼلو او زموږ سره کېناستې ډېره مننه. ډېره مهرباني. جی قدرمندو مینوالو دا و نیازک خان نیازک صاحب چې خوندور شعرونه دي تاسو واورېده او مزې به مو ترې اخیستې وي انشاءالله بلې مرکه کې به یو بل ملګري سره راځو ملاقات به کوو تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ.